بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد او آباد اوسئ. نن خبرونو کې به یو خو د کارډ معاملات واضح کوو چې ولې ښخه شوي ده. څه معلومات په دې حوالې سره هم کوو او ورسره یو نوټیفیکیشن چې کوم جاري شوی ټینشن جوړ شوی دی چې کاروائي شروع شوي دي. خو بل خو د غټ خبر چې کوم هغه د پاکستان په افغانستان کې به د ترهګرو خلاف یعنی د ټي ډي پی خلاف کاروائي آغاز کوي ډرون په ذریعه یا نور داسې بنوي د افغان حکومت د سره څه موقف دی څه افغان حکومت په دې باندې سلا شوی دی او کنه په دې حواله سره خبره کو او بل خو خیبر پختونخوا ترهګر په ضد کې ولیدا کمی ایریا ډیر زیات متاثر دي او صورتحال روان دي. سره بل خبر به د سره شریکو چې ایران چې کوم لکونو افغانان اوس وباسي په زوره او بل خو هغه اقوام متحده ته هم جواب ورکړی دی په دې لړ کې څه خبره ده موساد جاسوسي الزام څه ده په دې خبره کوو. خو لومبی به زه وایم چې ملګري ډېر پیور کارډ ته هم انتظار دي په دې باندې زه لږ تفصیلي راځم خو دا نور به زر خبرونه وکړم. لومبی چې کوم پاکستان غټ خبر دی هغه نه راځم خو دې سره د موساد الزام چې کوم دی دا چې کوم د اسرائیلي هغه د دې لپاره جاسوسي چې کوم اسرائیل په ایران کې کاروائي کې هغه وایي چې په دغه کې انډیا خو اسم وا د را هغه خو اسم خو افغان هغه کډوال چې کوم په کډوالو صورت کې راغلي دي هغه شناخت شوی دی. نو دی وجنه ایران کم دی هغه لومبی کاروائي کوم شروع کړی دا هغه د کډوالو وپسي یعنی هغه زبردستی باندې وپسي په لکونو افغانان وستلی هم دي او مزید چې کم دي هغه سختی کوي او دغه شانتي چې کوم هغه ته ویزې په ایران ملوي دي یا نور کوم صورتحال وو هغه باندې هم بندیزونه لګولي دي. نو ایران په دې حواله سره ډېر سخت موقف خپل کړی دی. په دې حواله سره هغه د اقوام متحده او نړیوالو ادارو چې کوم غوښتنې وي کوم غوي هغه ته هم جواب ورکړی دی. نو دغه صورتحال چې کوم دی په دغه کې ایران دا وایي چې موږ سره ثبوتونه موجود دي او دغه شان ثبوتونه دي چې هغه موږ سره کسان گرفتار هم دي او دغه شانتي په دې مزید هم معلومات ترلاسه کیږي. یو خدا هغه دی بل لکه اوس پاکستان کې خو سیمو خو اوس بار نه کوم خلک په ایران راته هغه ته هم مشکلات جوړ شول چې کوم سم خلکو هغه بد خلکو سم تبا کوي لګیا دي. اوس په دې صورتحال باندې بل چې کوم خیبر پختونخوا دی په دغه کې ترهګرو چې کوم د جنوبي ریجن دی جنوبي ایریا کې ډېر زیات مشکلات رامخ دي. نن هم د ټریفیک حادثاتو کې که تاسو وګورئ د ټریفیک پولیس هم ترهګرو په کې راځي همدغه شانتي نور واقعیات هم د خان کې که تاسو وګورئ بیا 14 شوي ده په سکیورټي فورسز باندې وزیرستان کې خو دوه خودکش حملې وشوې نو دا کاروائي ډېرې زیاتې تیزې شوي دي او بیا بل دا چې جنوبي چې کوم دا پښتونخوا ده خاص کر د کوهاټ ډیویژن نه ونیسه د هنګو دغه شان پړه چنار ټانګ لکی مروت او بنو وغیره دغه کې ترهګر په رڼا ورځي چیکینګ هم کېږي تلاشي کوي او راوځي په میدان باندې خپل کاروائي کوي. نو بالکل دلته کې عملیات چې کم دي بیا خاص کر د حکومتي ریټ چې کم دی بالکل ختم شوی دی حالانکه سی ټي ډي نور کاروائي هم کېږي خو بیا هم ولس په دغه حواله سره ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر دي. اوس ورځو د پاکستان ټول غټ خبر چې کم دی پاکستان بقاعده په دې حواله سره نن هم یو سکیورټي په حواله ریجن یو غټ کانفرنس چې موجود ما په ډېر کسان هم کې موجود چې معلومات حواله سره زه تاسو ته وایم چې پاکستان اوس افغانستان کې چې کوم دا ټي ډي پی دا بیا خاص کر اتحاد المجاهدین چې کوم جوړ شوی دی چې کې غټ ګروپ حافظ ګل بدر هم دی د سینور وړ ګروپونه هم دي دغه سره در جوړ شوی چې پاکستان کې کاروائي کوي او هغه ټکانه چې کوم دا افغانستان کې جوړ کړی دی چې دې حواله سره ډېر وخت نه په هغه باندې طالبانو سره خبرې هم روانې وي چې دا وسار کوي خیر دی چې تاسو مړ کوئ یا نور کاروائي مکو خو چې بونډري باندې د پاکستان ته نشي راتلی خو افغان حکومت اوس کم په موجوده صورتحال کې په دې باندې خپل هم ډېر زیات فکرمند دی او بیا بقاعده توګه ټي ټي پی باندې او دا نیوکې هم کړي وي اعلانونه هم کړي او چې دا کاروائي بند کړی شي او هغه باندې څه عملیات هم شروع کړي دي. خو اوس تازه خبر دا دی چې پاکستان او افغان حکومت په دې خبره باندې بقاعده توګه یو فیصله کړی ته باندې راځه کړی ته باندې پاکستان به بقاعده توګه ټارګېټډ ځایونه چې کوم ځای کې ټي ډي پی د پاکستان کوم دهشتګردي هغه
پټ دي نو هغه ځای باندې به ډرون سره یا میزایلو سره اټیک یعنی کاروائي کوي، خو دا به افغان حکومت پر سلا باندې به کوي او دغه باندې خبرې روانې دي. څه وخت کې هم دغه هغه اپریشن چې کوم دی باقاعده شروع کېدی شي او دغه طالبانو معامله چې کومه ده هغه زر تر زره ختمولو پاکستان اراده کړې ده. اوس دوی په صورتحال باندې هغه مختلف سکیورټي چې کوم کنسرنز دي، سکیورټي کوم معاملات دي هغه باندې خبرې روانې دي او زر به دغه معامله یو ځای ته کولی شي. اوس رځو اصل خبر چې کوم تاسو به وایي چې دا پیور کارډ نن سبا او نن چې کوم تاسو ګورئ دویم تاریخ دی، یعنی پیور کارډ مدت چې کوم ختم شوی دی او بیا نن سبا کې په دا کابینټ کې ډیویژن کې پروت دی 6 منت پورې یعنی 6 مهینې پورې. خو زما لیدلی چې هغه حکومت په دې باندې راضي شو، خو اوس اډر وباسي ورینه په دغه کې 14 لکه نه زیات چې کوم کسان دي هغه په دې انتظار کې دي. ورسره نور معاملات هم تړل شوي دي چې کوم خاص کر غیر قانوني دي، SSC کارډ دي، خو په هغه باندې نرمي صورتحال باندې اج کوم معاملات دي هغه روان دي او پسې عمل کې. اوس په دې صورتحال باندې افغان حکومت سره چې کوم تاسو ته اصل بیان کې غټ خبر دا مې ځکه مخکې کړی دا چې دغه صورتحال دی چې اوس دغه کې افغان حکومت ته یو ښه چانس دی چې هغې خپل غوښتنه چې کومه ده هغه تسلیم کړي او دغه یو کال ایکسټینشن باندې پاکستان حکومت رضا کی او د سره پاکستان حکومت سره نورې هم معاملات دي چې اوس افغان حکومت په دې باندې چې کوم جوائنټ اپریشن هم ورته ویلی شي، یعنی دغه هغه به هم ورکې تعاون جاسوسي یا نور عملیات چې کوم دي هغه به هم ورکې حاصل وي د افغان حکومت. نو پاکستان به خپل ټارګټ اچیو کوي او دې طرف ته به دغه کې یو ښه والی راشي. اوس خبر ته انتظار دی چې شپې راځي، سهار راځي، بله ورځ راځي، خو دړ چې کوم روزانه بیس باندې 8 میټینګونه په روان دي دغه سکیورټي کنسرن باندې، دغه سکیورټي صورتحال باندې او ورسره دغه چیز چې کوم دی هغه تر سټیل وسر کړی شوی دی. نو په دې صورتحال باندې دا وجوهات دي وړه خو نه غټ وجوهات دي، خو دې کې اله نه دی نه خبره روانه ده. نو اوس په ګورو چې خبر زما څومره پورې درست کېږي دا به وخت فیصله کوي. داسې ډېر خبرونه تاسو ته درکړي دي، خو دغه اصل وجوهات دي چې ما کوم ذرایعو څخه خبرې وشوې خاص کر دغه معاملات کې انوالو ذرایعو سره چې اخر ولې اډر خو بس په کار 30 جون باندې ویستې وې، خو هر څه تیار وو، خو هغې کې دغه خبرې دي چې افغان حکومت هم په خوشلول غواړي، د هغو ته هم څه ورکول غواړي. نو په دې بیس باندې دغه یو غټ پوینټ دی چې دې باندې فیصله راشي. دعاګانې تاسو هم کوئ، موږ به هم کوو او تاسو نه خواست اخري دا چې چینل نه دی سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره شیر هم کړئ او خپل کمنټس کې رای لازمي راکوئ. زه لازمي ګورم، ډېرو کسانو ته جوابونه نه ورکړي شوي سوي، هغه د وخت کمي یا نور مصروفیات وجې نه، نو لازمي به جوابونه هم درځي. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.